سلامونه ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن د وخت د مدیریت شپږم درس دی. دلته یو خورا مهم او پیاوړی تخنیک در سره شریکوم چې ستاسې ورځ به منظمه او پر تمرکزه کړي. دا د وخت بندۍ او د کارونو د ډله بندۍ تخنیک دی. وخت بندي څه شی ده؟ What is a time blocking؟ وخت بندي دا معنا لري چې ته خپله ورځ یا اونۍ ته داسې ګورې لکه یو جدول، او هر بلاک ته یو خاص کار ځانګړی کوي. مثلا له 8 څخه تر 10 بجو پورې مطالعه، له 10 څخه تر 11 بجو پورې ایمیلونه چک کوه. ولې وخت بندي مهمه ده؟ له تاسو سره مرسته کوي چې ذهن ته وضاحت ورکړئ. تاسو پوهیږئ چې کوم کار په کوم وخت باید ترسره شي. پروډکټیویټي یا د تولید وړتیا مو زیاتوي. د هر څه لپاره ځانګړی وخت لرئ او کولی شئ کارونه پر خپل وخت او په ټاکلې موده ترسره کړئ. بل د کارونو ډله بندي څه شی ده؟ What is a task batching؟ د کارونو ډله بندي دا ده چې ټول کارونه یو ځای کوئ. بیل بیل یا هر ساعت یو ډول کارونه نه کوئ. مثال د اونۍ د ټول سوشل میډیا پوسټونه په یو ساعت کې منظم کوئ او هغه آماده کوئ. ایمیلونه هر ورځ یوازې په یو معلوم ساعت کې ګورئ. د ویډیو ایډیټونه یا لیکل فقط په اونۍ کې یو ورځ، یعنی مثلا د دوشنبې ماښام ته ځانګړي کوئ. ټولې ویډیوګانې ایډیټ کوئ او آماده کوئ. د دې فایده په څه کې ده؟ ذهن نه ستړی کیږي، ځکه هغه کار چې یو بل سره ورته وي هغه په یو وخت کې ترسره کوئ. تمرکز مو نه خرابېږي. بیا هم هغه کارونه چې سره ورته دي او په یو وخت کې کیږي هغه ټول تاسې په یو وخت کې ټاسک بیچ کوئ. وخت مو نه ضایع کیږي. هر کله که تاسې یو اړوند کار په یو وخت کې کوئ او بل په بل وخت کې کوئ، نو له دې سره ستاسو وخت ضایع کیږي او ځینې نور مهم کارونه درڅخه پاتې کیږي. څنګه دا تخنیکونه عملي کړو؟ لومړی خپل مهم کارونه ولیکئ. دوهم وخت ورته وټاکئ، یعنی ټایم بلاک ورته جوړ کړئ چې له 10 بجو څخه تر 12 بجو پورې دغه کار کوم، له 1 څخه تر 2 بجو پورې دغه کار کوم. ورته کارونه یو ځای کړئ، لکه ټاسک بیچینګ چې مو ویل. هغه کارونه لکه د سوشل میډیا پوسټ، په سهار کې د سوشل میډیا پوسټ کوئ، په ماسپښین کې بیا کوئ، په مازدیګر کې بیا کوئ. دا ستاسو ټیمونه درڅخه اخلي، ځکه یو ډول کارونه دي. تاسې کولی شئ په سهار کې یا هم په یو وخت مازدیګر کې د سوشل میډیا ټول پوسټونه مو په یو ځل آماده کړئ او بیا یې په خپلو وختونو سره وکړئ. د ورځې جدول ولیکئ. کولی شئ د ګوګل کلیډر څخه هم استفاده وکړئ. ستاسو لپاره عملی تمرین. راځئ یو واقعي پلان وګورو. دا یو واقعي پلان دی. له 6:30 بجو څخه تر 2 بجو پورې لمونځ او ورزش، له 2 بجو څخه تر 8 بجو پورې سهارنۍ او ځان چمتو کول، له 8 څخه تر 10 بجې چې عموما د کار وخت وي ژور تمرکز کول، مثلا په یو پروژه د امتحان لپاره درس ویل یا د یو کورس په موضوعاتو. همدارنګه له 1 څخه تر 1:30 بجې پورې ایمیلونه چک کول. همدارنګه بیا له 1 بجې څخه تر 2 بجو پورې د ویډیو ایډیټ کول او یا هم یو لیکنه کول. له 4 بجو څخه تر 5 بجو پورې د سوشل میډیا پوسټونه جوړول. ماښام د کورنۍ لپاره وخت ورکول او بیا مطالعه کول. په دغه یو منظم او مکمل مهالویش ده چې تاسو ته فقط د مثال په ډول وړاندې شوی. تاسو کولی شئ د خپل ژوند او وخت سره مطابق ځان ته همدغسې مهالویش جوړ کړئ چې په هغه کې ټاسک بیچینګ او همدارنګه ټایم بلاکینګ په نظر کې نیول شوی وي. په پایله کې وخت بندي او د کارونو ډلې کول دواړه ستاسې ژوند ته نظم، تمرکز او بریا راولي. که دا نن یې پیل کړئ، سبا به تاسو ته یو پیاوړی او منظم او بریالی شخص په نظر درسي. راځئ چې خپل سبانۍ پلان همدا اوس ولیکو. د خپل وخت مالک شئ، نه قرباني. دا د وخت د مدیریت شپږم درس و. ستاسو له توجه څخه ډیره زیاته مننه. خپل نیک نظرونه مو له موږ سره شریک کړئ. موږ همیشه ستاسو د نیکو نظرونو په تمه یو. ښاد او آباد اوسئ.